سلام. hello hello. سهار بخير. good morning good morning. شپه بخیر. good night good night. کم از کم یا حد اقل. at least at least. د بیا لیدو په هیله. see you again see you again. مبارک شه. congratulation congratulation. سمه ده. okay okay. زه ډیر خوشحاله یم. I am very glad I am very glad. زه ډیره بخښنه غواړم. I am very sorry I am very sorry. مهرباني وکړه. please please. یا وبخښه. excuse me excuse me. مننه. thank you thank you. آیا ته پوهیږې؟ do you understand do you understand. څنګه چې ستا خوښه وي. as you wish as you wish. تا څه وویل؟ what did you say what did you say. داسې مه وایه بیا. don't mention it don't mention it. ته څنګه یې؟ how are you how are you. ډیر ښه یم مننه. quite well thank you quite well thank you. ما نه دی ویلی. I didn't say I didn't say. زه باید څه ووایم؟ what should I say what should I say. هیڅ خبره نه ده. it doesn't matter it doesn't matter. ته څوک یې؟ who are you who are you. زه افغان یم. I am Afghan I am Afghan. نوم دې راته اخیستلی شي؟ may I know your name may I know your name. زما نوم فاروق ده. my name is Farouk my name is Farouk. ښه وخت ولرئ. have a good time have a good time. په ما ناوخته کیږي. I am getting late I am
getting late. زما سره احسان وکړه یا نیکی را سره وکړه. Do me a favor. Do me a favor. پزول خبرې مه کوه. Don't talk nonsense. Don't talk nonsense. بانې مه کوه. Don't make excuses. Don't make excuses. داسې نه ده. It is not like that. It is not like that. هیڅ کله هم نه. Not at all. Not at all. زه هیڅ هم نه لرم یا زما سره یو شی هم نشته. I have got nothing. I have got nothing. ما ته د دې باره کې یو څه ووایه. Tell me about that. Tell me about that. ګروپ بل کړه یا د څراغ روښانه کړه. نو په انګلیش کې به وایو switch on the light. Switch on the light. Switch on پریزل ورب ده، معنی ده بلول، روښانول یا چلندول. نن کومه ورځ ده یا نن د څه ورځ ده. What is the day today? What is the day today? نن د جمعې ورځ ده. It is Friday today. It is Friday today. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه، نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.